نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنی اسرائیل یو واقع ذکر کړ. بنی اسرائیلو کې یو ښځه وه، په لاره په یو ځنګل کې تېرېده، ماشوم بچی دی ورسره. دې کې پې زمري حمله وکړه. چې په دې ښځې حمله وکړه، ښځې ترې تښتېدله، ځان خلک بچ کوي. دې ښځې سره په غېږ کې ماشوم بچی و، تېرودونکی هتې پرېوت، دا تخت یې هتې پرېوت. چې پرېوت شرمخ راغی، هغه ماشوم یې په خوله کې اوچت کړ. بس هغه ته خپل خوراک میلاو شو، هغه زمری شرمخ لاړ، هغه ماشوم یې په خوله کې اوچت کړ او روان شو. چې دې ښځې وکتل چې زما ماشوم بچی خو دې شرمخ اوچت کړ، نو دې وخت کې د مور په زړه چې څه تېرېږي، الله دې ته مسلمانو سره چغې کړې، یا خدایه! او په دې زمري پسې ورتلي هم نه شي، یېرېږم ته. یو اونه وه، د هغه اونې لاندې یو سړی راغی. سړی چې سینګ راغی، سړي سره توره په لاس کې ده، او یو اجدهایي چغې وویسته هغه سړي په هغه زمري باندې. په هغه زمري دونه هیبت راغی چې هغه ماشوم یې د خولې راوغورځېد، او زمري منډه کړې، وتښتېد. هغه سړي هغه ماشوم په غېږ کې راواغېست، دې ښځې له یې راوړه، ویې هماله دا ماشوم. دا ښځه ورته ودرېده، ای سړیه ته څوک یې؟ تا خو هغه کارنامه وکړه چې زما ماشوم دی د زمري د خولې نه خلاص کړه، ما به ورته کتل او زما بچی به یې خوړه. ماشوم بچی ته څوک یې؟ وایي د الله فرشته، ستا مدد له الله را لېږلی، ما څه داسې نیکي کړې ده چې ته الله زما مدد له را لېږلی. وایي تا یو وخت یو نیکي کړې ده، ډوډۍ دې خوړه، یو نوړی وه د سره زیاتي نه وه، دې خولې ته یوړه، او دې کې یو سوالګري اواز وکړه، خیر راوړی خدای مو بخ. تا هغه نوړی د خپلې خولې نه راوویسته او هغه سوالګري له دې ورکړه. نن الله د زمري د خولې نه ستا بچې نوړی په شکل کې راوسته او تالی درکړه. مونږ خلک په دې کې نه یو. زه یم زه دې موړ یم، ګاونډي مې د ناري خو چې زه موړ یم. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه جومات کې ناست یو سړی ولره، یو سیټ، خو په غلط نیت راغی. د علما او بزرګان دا د کشف او د کرامت خاوندان، دومره روپۍ وله راوړل. وایي صاحب دا روپۍ مې راوړې دي، دا د خدای په لار کې قبولې کړه. وایي زما ورته دې وخت کې اجت نشته، بل چا اجتمن لی ورکړه. هغه ته پته وه د کشف خاوندو چې دا په ما څه دې څه دغه کوي، امتحان کوي، ازمایش کوي. وایي ښه صاحب چې ستا ورته اجت نشته، نو د مدرسې په طالبانو وویشه. وایي چې زما په لاس یې وویشي، په خپله راشه سارې پې وویشه، ما په لاس یې پولې وویشي، په خپله راشه وویشي. دا سړی لاړ او لکه وایي چې ولېږه مولانا صاحب زما مخکې نالې چې وروسته ویلی او که نه. نو چې دې وته نو د مولانا رشید احمد صاحب پاڼې بار پرتې وې، هغه روپۍ وله په هغه پاڼو کې وغورځولې او لاړ یو ګوټ کې پټ شو. چې زما په مخ وړاندې خو یې نالي، ګورم چې اوس بیا لي که بیا نالي. نه چې هغه خپل عبادت خلاص کړه او بار را روان شو روزي، او پاڼو کې خپل منډي، نو هغه ټولې د روپو ډکې دي، په روپو کې غیبې روپۍ دي که د پاسه پرتې، پاڼو کې غیبې دي. پاڼې یې راواغېستې او په هغه ځای یې وڅنډلې، عجیبه ټکې یې ووایي، وایي ای ګنده ماله، ای ګنده ماله، چې څوک در پسې منډې وایي تختې ته ځان نه ورکې، او چې څوک در نه تختي د هغه د پیزار سلامونه کوي. دا روزي د چا له طرف نه ده؟ د الله. رزق خو خدای ورکوي، دا د بنده په اختیار کې نه ده. زه شکر دی چې دا هوا، اوبه، رزق دا د بنده په اختیار کې نه دي. که دا د بنده په اختیار کې وي، خو دا خلک به د خلکو وجلې وي، دا د الله په اختیار کې. او د الله او د رسول وینا ده چې د الله په لار کې دې څومره خرچ وکړو او څومره پیسه دې ولګوله، د هغې عوض بدل خدای په دنیا کې هم درکوي، په آخرت کې به هم درکوي. نو سخا قیمتي شی دی، د الله د طرف نه حکم هم دی، او د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه هم ده، او د ټولو صحابو دا یو طریقه وه. حضرت عثمان رضی الله عنه مدینه منورې ته چې راغی، ډېر مالدار و، چې مدینې شریفې ته راغی نو مدینې منورې اوبه ترخې وې، بعض یو څو کویان و پکې چې هغه خواږو. نو یو کوی د یهودي که هغه به کله خوښه وه خلکو له به یې اوبه ورکولې، که به یې خوښه نه وه نه به یې ورکولې. نبي علیه السلام وفرمایل، وایي دا کوی که چا واغېستله به خدای د دې په عوض کې جنت ورکړي. حضرت عثمان ورغی، یهودي ته یې وایي دا کوی خرڅی نه؟ وایي نه. وایي ګوره را باندې خرڅ کړه. وایي نیم به د باندې خرڅ کړم. نیم دا معنا چې یو ورځ به تې تو بس کړي، یو ورځ به تې زه وبس کړم. وایي ډېره ښه ده. نیم یې واغېسته. وی یو ورځ به تې زه وبس کم، یا زما په اختیار به هر څوک چې تسکي، یو ورځ ته نیم یې واغېست. اعلان وکړه حضرت عثمان رضی الله عنه، وی دا پلان کې کوي ما نیم واغېسته، نو زما د طرف نه ټولو خلکو ته اجازت دی که مسلمان دی او که کافر و به ته وړی. نو خلک به د عثمان رضی الله عنه په هغه نمبر کې راتلل او به به یې وړی او منګي به یې ډکولې. د یهودي په نمبر کې څوک نه راتلل، ځکه هغه به ترې پیسې اخېستې. نو خلکو وایي چې دی ورځ مخکې به منګي ډکوو که نه، چې یهودي ته پته ولګي زما نمبر خوشحال شو، څوک نه راځي. عثمان رضی الله عنه پسې لاړ، وایي دا نیم باقي مواله.
وی باقی مې واغېسته ټول کوی د الله په نوم وقف کړه. دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وی چې کوم شی د خوښي د الله په لار کې خیرات کې هله به درته نیکي ملاویږي او ثواب. یو صحابي د حضرت ابو طلحه رضی الله عنه جومات ته مخامخ د هغه باغ و بیرحا یې نوم و. اراغې او هغه باغ مکمل حضور پاک ته وقف کو. وی د الله رسول دا باغ مې د خدای په نوم وقف کو ځکه الله وی چې کوم شی د خوښي هغه د خیرات کې الله به اجر درکوي. دا باغ زما خوښ دی د خدای په نوم ما وقف کو. ستا چې چاله خوښي ولی ورکه. حضور پاک ورته وی نه ستا تربوران غریبانان دي ما ستا خبره واورېده او دا دې په خپلو تربورانو کې تقسیم کړه. سخا قیمتي شی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي السخي قریب من الله. سخی سړی الله ته نږدې، قریب من الجنه جنت ته نږدې دی، بعید من النار د اور نه لرې دی. او بخیل سړی دا قریب من النار اور ته نږدې دی، بعید من الجنه جنت نه لرې دی، بعید من الله الله نه هم لرې دی. او یو حدیث کې عجیبه لفظ راځي ولجاهل سخی احب الی الله من عابد بخیل. یو سړی دی چې هغه عبادت گزار دی، ډېر عبادت کوي خو بخیل دی. او یو سړی صرف فرض منځونه کوي نور نفلی عبادتونه نشته خو سخی دی. دا سخی بے عبادت والا دا هغه عبادت گزار بخیل نه د خدای په نزد ډېر خوښ دی. سخا بهترین لوی شی. په دارالعلوم دیوبند کې یو استادان واقع بیانوي چې دیوبند په دې کلي کې یو بوډا بابا او میاونو سیدو شاجي صاحب به ورته خلکو وی ګیا به یې خرڅول. نو د هغه دا قانون چې ګیا به یې کله راوړه نو غټ پن به یې راوړه د نورو خلکو په نسبت. د نورو ګیا به کمه وه نو ده به ډېره وه، د نورو ګیا به ګډه وډه وه ده به سوچه ګیا راوړه. نو د ده ګیا به خپل ریټ مقرر و خو چې څوک معلومبې چا په ګیا لاس کېښود ګیا به د هغه وه. هر څوک به پته مو چې د شاجي صاحب ګیا به نن ظالم نن به ظالم، قیمت به کم و ګیا به ډېره وه ښه به وه. چې دا څوک په سودا خرڅولو کې ټګي او دوکه نه کوي که نه او لږې پیسې ګټي دله خدای ډېرې ورکوي. خدای نه پوهېږي، خلک مونږ نه پوهېږو. مونږ وایو راشه دوکه وکړه او ډېرې پیسې وګټه نو چې کم ګاټ ته یو ځل واخېست دوباره به دله بیا نه راځي. د خدای هم مجرم شوې د بنده هم مجرم شوې او بیا به دله ګاټ نه راځي. خلک وایي ظالم دی ډېرې پیسې اخلي. یاره هغه دوکه مار دو نمبر شی خرڅوي. او چې دا کم سړی سوچه کار کوي لږې پیسې ګټي نو دې به لږې ګټي خو ګاټ به یې ډېري نو شی به ډېر وله راځي، سودا به یې ډېره خرڅېږي خوا به یې ګټه کېږي. نو چې څوک به لومبې راغی او د شاجي صاحب په پڼ باندې به یې ګوتې کېښودې نو پڼ به د هغه دا را د قانون. نو زه به څه چل کوم ده به هغه پیسې جمع کولې. زه په 2 پیسې 3 پیسې به یې پنګیا دروازې خرڅولې، هغه پیسې به یې جمع کولې. نو چې جمع به یې کړې نو هغه به یې 3 حصې کړې بیا. نو یوه حصه به یې په خپل ځان او په خپلو بچو خرچ کوله، یوه حصه به یې په خپلو رشتهدارانو او ګاونډیانو خیرات کوله د ګیا پیسې، او یوه حصه درېیمه حصه به یې جمع کوله. نو کال پس به د هغې نه لږې پیسې جمع شوې نو د دارالعلوم دیوبند استادانو له به په هغې ډوډۍ کوله. کال کې به ترې څه پیسې جوړ ډوډۍ به څه وه. قاضي طیب صاحب رحمت الله علیه لیکي ویه به څه چرګان پولو نه نو ساده ډوډۍ به وه. وی قسم دې مونږ به د شاجي صاحب د ډوډۍ یو کال انتظار کوو چې د شاجي صاحب دعوت به کوي او کومو خلکو له به یې ډوډۍ کوله دارالعلوم دیوبند او د دارالعلوم دیوبند استادانو به وې مونږ ورته انتظار کوو چې ډوډۍ به کوي. وی دا ولې؟ وی نه پکې ګډانو نه چرګانو نه پولو نه خو مونږ چې به هغه ډوډۍ وخوړو زمونږ په زړه کې به هغې کوم نورانیت او برکت پیدا کړه دا په بل خوراک کې نه وه. هغه ډوډۍ به موږ خوړه نو زمونږ په دې زړه کې به عبادت ته شوق پیدا کړي، دې زړه کې به یو نورانیت محسوسو. ولې سخي یو ځل یو تانهدار صاحب راغی شاجي صاحب چې څنګه ګیا راوړه شاجي صاحب دا مونږ کرے اوسه تانهداران خو زوره وړي ګیا یو نه تانهدار صاحب کرے پنډو غورځو مفتو کې. شاجي صاحب راغی کېناست تانهدار صاحب کور ته لاړ. حبیبي ورته وایي دا ګیا یې د چا نه اخېستې ده؟ وی ولې؟ وی هغه هسې خو نه خوري هسته ګیا چې هم نه خوري څه چل یې پې کړی دی؟ وی نه دا خو د هغه شاجي صاحب ګیا ده هغه ته خلک پلین کې ولاړ هر سړی پې جګړې کوي. وی دغه دې وګوره استا چې وس نه خوري. تانهدار شاجي صاحب په سوال جواب ولې کړی وغوښته. شاجي صاحب هغه ګیا دی څنګه د بین دې پکې کړي چې څښابوټي دې پکې اچولی دی څه شی دی؟ زما اس به خوري نه خوري صاحب پیسې راکړه چې اوبه خوري پیسې راکړه. ډېره ښه پیسې وله ورکړې چې پیسې ورکړې شاجي صاحب ورغې اس پرې په شا یو ډب ورکړې بچې خوره مونږ ته خپلې پیسې میلو شوې اس ګیا شروع کړه. وایه که نه دومره عبادتونو باندې دومره زبرګ د سړي نه چې اس دې د هغه ګیا نه خوري په ډېرو عبادتونو کې دومره زبرګ نه جوړېږي. دا د سخا ده وجه
اوس سخا څه شی دی؟ نو خلک وایي چې ګنې سخا دې ته وایي چې چاله مال ورکړي. نه ګورې خطا نه شي. زمونږ دې کتابونو د سخا یو خپل تعریف کړی دی، اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، چې چا سره کوم شی مناسب دی هغه له هغه ورکړي، دې ته سخا وایي. یو سړی اوږې د ډوډۍ ورکړي دا سخا شو. د یو سړي جامې نشته او تا جامې ورکړي دا سخا ده. یو سړی اوږې دی او ته له پرتوګ کمیس ورکړي دا سخا نه شوه، هغه له ډوډۍ ورکړه. یو سړي د دین یو مسلې ته حاجت دی او تا ورته د دین مسله وښوله دا هم سخا ده. یو سړي ته د لمونځ وښه او دا هم سخا ده. یو سړي ته د قرآن وښوده دې نه غټه سخا بله نشته. یو سړي ته د پیغمبر علیه السلام مبارک احادیث وښول او فقه دې ورته وښوله دا سخا ده. سخا دې ته نه وایي چې صرف مال ورکړې، اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، چاله چې کوم شی مناسب دی هغه وله ورکړې هغې ته سخا وایي. حضور پاک مبارک وی ډېر زیات سخي و، ولې مالونه به یې ورکول، لیکن علم یې خلکو ته ښودلی دی، قرآن یې ښودلی دی، وحی یې ښودلی ده، احادیث یې ښودلی دي، حکمت یې ښودلی دی، اخلاق یې ښودلی دي، د دین مسایل یې خلکو ته ښودلی دي. نو د دې نه غټه سخا بله نشته. یوازې د مال نه سخا دې ته وایي. مولیان صاحبان ګورې په ټولو کې تاسو وایي مولیان بخیلان دي، خلکو کې مشهوره داسې ده. د مولیانو نه زیات سخا ته سخیانو څوک شته نه. ولې؟ درته دلیل ویم. زه دا زما دعوه چې د علماو نه زیات سخیان په مخ د ځمکه بل څوک نشته. ولې زیات سخیان دي؟ دا دین تاسو ته چا ښودلی دی؟ بې پیسې یې درته ښایي، دا نه طالبانو ښودلی دی. دا سخا شو که نه؟ قرآن یې درته ښودلی دی، احادیث یې درته ښودلی دي، او د حضور پاک اخلاق درته ښایي، دا سخا شو. او خیراتي درته ښایي. ډاکټر صاحب له چې لاړ شئ او ته وایې چې ما ته یو نسخه ولیکه زه بیمار یم، پیسې دې نه څونه دي؟ 200 روپۍ فیس ته نه دي، 400 فیس ته نه دي، 500 او ښه په خوشحالۍ والا ورکوې. او دا دې چېرته منو چې ډاکټر صاحب ډېر بخیل دی، خلکو نه پیسونه اخلي. وکیل منه نه دي فیس ډاکټر اخیستل، هغه تعلیم کړی فیس به خامخا اخلي. وکیل صاحب له لاړې او هغه ته وایي زما دا مشوره ماله راکړه، دا مقدمه ده وبه ګټم که نه. هغوی 500 روپۍ فیس مخکې ورکړه، 1000 روپۍ فیس مخکې ورکړه. دا دې ونه وایي چې دا وکیل صاحب خو بخیل دی، خلکو نه پیسې اخلي. نه، هغه تعلیم کړی، دفتر یې کړی او کړی، خامخا به دا پیسې اخلي. پیسې د نه دي، الله درته خبره ښایي. او ملا صاحب له چې ورشي او د مسلې تپوس ته کوې، پیسې ځان چې ده غوښتی دی ووایه ما ته. او کله ته ووایي چې وروره یو 10 روپۍ راکړه، ماشاءالله خدای خواهلی که جمعات کې مانده ته هم پرېږدي، اوس پیسې غواړي. دا ولې دین قدر مونږ سره نشته. ما سره د وجود قدر دی، نو د وجود د مسلې تپوس چې د ډاکټر نه کوم نو پیسې ورکوم. ما سره د دنیا د ځمکې کور قدر دی، نو وکیل نه چې زه مو تپوس دې کوم نو پیسې ورکوم، پې خوشحالېږم. او د دین قدر نشته، که د دین تپوس د ملا نه کوم 2 روپۍ رانه غواړي نو بیا ورپسې کنځل کوم. د بدن را سره قدر شته، د ځمکې قدر شته، د کور قدر شته. وکیل لم په هغې پیسې ورکوم، ډاکټر لم ورکوم، انجینیر لم ورکوم. چې څوک هغه نقشه د کور جوړوي، هغه ارکیټیکټ چې ورته وایي، هغه لم پیسې ورکوي. لیکن ملا صاحب پیسې نه غواړي، هغه راته خیراتي د دین مسله بیانوي. کله داسې ماته وښایې چې څومره مفتیان دي او تاسو ترې مسلو تپوسونه کوئ، څومره هغې وخت لګي، کتاب به ګوري، مفتوه دله لیکي، کاغذ دله خپل استعمالوي، پن دله خپل استعمالوي، په هغې کې ملا پسې خبرې کوي. ملا سخي نه دی. ډاکټر پیسې اخلي، هغه سخي شو. وکیل پیسې واغېستې، هغه سخي شو. انجینیر پیسې واغېستې، هغه سخي شو. ملا درته د دین مسله د خدای او د رسول د کتاب خیراتي وښول، هغه بخیل دی. مونږ یې درته وښوه، بخیل دی. د جنت لار درته ښایي، دا بخیل دی. خدای ته دې مخامخ ودرېږي، دا بخیل دی. د بچو درته اخلاق ښکلي اخلاق جوړوي چې دا بچي دې ښایسته اخلاق جوړ شي، دا بخیل شو. نو سخا دا قیمتي شی دی. څوک چې سخا کوي، حکمت یې دا د مال سره به مینه کمی، او چې دا جمع کوي یې که نه د مینه مال سره ډېر. سخي سړي نه که مال لاړ ړه به ورپسې نه خفه کېږي. او بخیل نه چې 10 روپۍ هم روکې شوې، هارټ اټیک پې فورا سم دم روان دی، پیسې رانه روکې شوې. سخا دا د مسلمان صفت دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته هم دقه چل ښولی، د سخا چل یې ورته ښولی. بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک بیبي ده، او ډېره زیاته نیک بیبیانې ټولې نیکانې وې. د نبی علیه السلام د زمانې نه پس روجې ده، چا مال لولېږي. عبدالله ابن زبیر دی خورایي وغوله بلا مال لولېږي، چې راویلېږم خادمې ته ویې اشه به خیرات کا، په کاسو یو ویشته خیرات یې که چې خیرات یې کو اخلاص شو. یو دی کې مازدیګر ماښام بانک ته وخت پاتې دی، وی د خوراک سره وړه چې روژه پې ماته کړو، وی څه نشته کور کې. نو خادم ورته وایي صاحب بلا پیسې دله رالې، ټولې دې خیرات کړې. نو 1 روپۍ به درته پرېښې وې چې په هغې خو ځان له روژه ماتې راوړې وې. نو دا ورته وایي ما ته د هغه وخت ولې نه وې چې اوس راته وې.
چې مال براغه د حضور پاک داسې تربیت او داسې غېګاوه چې بیا به ځان یېرو چې زما روژه ده او ماښام به مې ډوډۍ ته ضرورت دی. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ټولې کوفې د خلکو د غریبانانو لیسټونه ورسره پراته وو په اخترونو کې او په رمضان کې. دا به جامې لېږلي یو کس ته به یې ورکول او په کاسو روپۍ به یې لېږلي یو کس ته به یې ورکول. دومره سخا وه پکې. 100,000 روپۍ په یو سړي باندې قرض و. یو ځل ورسره په لاره کې مخامخ شو، سړی دې په دا کوڅه کې پټ شو. امام صاحب ورمنډه کې د مټې ونیوه، وایي ملګري دا په کوڅه کې رانه ولې پټ شوې؟ وایي صاحب ستا را باندې یو 100,000 روپۍ قرض دي، درهمه ګورې را سره نشته. نو د حیا راځي چې در سره مخامخ کېږم، نو چې کله هغه پیسې ګوتل راشي بیا به در سره ملاقات کوم. امام صاحب ورته وایي ښه، وایي زما د قرض د وجې به یو مسلمان د مسلمان سره ملاقات نه کوي، د الله په رضا مې درته وبخل. نو خیرات، صدقه، ثواب ګټه، سخا کوه خو ګورې د خدای په نوم، د ریاکارۍ نه. زمونږ د جنازو سخات نه ګورئ. د جنازو سخات څه دپاره؟ د خدای لپاره نه دی. تاسو چې سخاتونه ورکوئ هلته په مړي قرض پورې دی، قرض ورنه خلاص او پیټی صابون وړئ. او که مونږ چاته وایو چې لکه سړی یتیمانان دي او غریب دي او مه یې کوه، یاره وایي خلک به څه وایي؟ خلک به وایي چې مور یې مړه شوه روسې ورپسې ونه کړل، پلار یې مړ شو روسې ورپسې ونه کړل. نو چې دا دې نیت وکړي چې خلک به څه وایي، نو هغه شی دې ټول ډب ته وغورځوه. دوکاندار ته جلال چې لکه وي هغه سخات صابون راکړه، ښه بېکاره. کپني سان راکړه چې هغه ښه بېکاره ساني. کپني سان مور پلار ته ماچوه، ښکلې جامه ورته واچوه چې په ژوند کې انسان کومه جامه اغوندي نو کفن به د هغې نه جوړوي. په ژوند کې ښایسته جامه اغوندي، ښکلې کفن وله جوړ کا، وایي نه کفني سان راکړه. نو خیرات د خدای لپاره کوئ، صدقه او سخا د الله دپاره کوئ چې الله پرې خوشحاله شي. او ښه شی ورکوئ. یو سړي چې دی نو یو ماشوم جومات کې استاد دغه راوړه، پلیټ کې خوراک راوړه. چې پلیټ کې خوراک راوړه نو هم څه بېکاره غوندې خوراک و بینتې ته. هغه کاسه د هغه ملا صاحب د لاس نه پرېوته، د هغه امام د لاس نه په ځمکه ماته شوه. ماشوم په ژړا شو، کاسه دې ماته کړه، په ژړا شو. هغه ملا صاحب ورته وایي څه قیمتي خوراک دې پکې راوړه، هغې نه خو بینته نیکبخته او کاسه ده چې ماته شو خو بله بدله پیدا کړم که نه جاړې ولې؟ وایي نه، وایي دا زمونږ سپي ته په دې کې ډوډۍ ګوه، د سپي کاسه دې راله ماته کړه. دغه زمونږ خوراک. زکات کې هغه غنم ورکوئ چې ټول د ګونډو ډکي او بېکاره شي. او طالب له هغه ډوډۍ چې کومه سوي وي او هغه چی ورکوئ چې هغه کم کې اثر را دا مه کوئ. الله د رضا لپاره کوئ. هغه چاله ورکوئ چې کم خدای ته زیات نږدې وي، کم په عبادت کوي، کم منځ کوي، کم روژه نیسي، نو خدای د چا مال نه ضایع کوي او نه د خدای نه پټ دی. نو حضور پاک مبارک فرمایي السخي قریب من الله، سخي الله ته نږدې دی. قریب من الجنه، جنت ته نږدې دی. بعید من النار، اور نه لرې دی. او بخیل دا بعید من الجنه، جنت نم لرې دی. بعید من الله، الله نم لرې دی. او قریب الى النار، اور ته نږدې دی. دعا کوي چې خدای مونږ کې سخا پیدا کړي. الله مونږ د بخل نه وساتي. الله مونږ د دنیا او د آخر خیرونو برکتونه راکړي. د دنیا او د آخر د مصیبتونو فتنونو